بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. نن موږ تاسو په ډیسکټاپ منو کې پرسنلایز وایو. پرسنلایز څه ته ویل کیږي؟ پرسنلایز ویل کیږي منظم کول یا داسې یو سیټینګ کول چې هغه زموږ په خوښه وي. لکه فرضاً زه وایم چې عام نن سبا یو اصطلاح ده په د زده کړې په اړه باندې چې زده کړه د پوهنتون ښوونځي او د دې څیزونو ترڅنګ پرسنلایز شوې ده. پرسنلایز دا معنا زما زړه دی چې زه ریاضي وایم، زما زړه دی زه فزیک وایم، زما زړه دی زه کیمیا وایم او په کوم ډول یې وایم د خپل ذوق مطابق. دې ته څه ویل کیږي؟ پرسنلایز ویل کیږي. موږ تاسو کولی شو خپل کمپیوټر هم پرسنلایز کړو، د خپل خوښې مطابق برابر کړو. لکه فرضاً زموږ په ډیسکټاپ بیکګراوند چې دی دا موږ پرسنلایز کول غواړو، دا په خپله موږ کولی شو. تاسو راځئ کله چې زه ملګرو په ډیسکټاپ باندې ښه کلیک وکړم، دلته موږ پرسنلایز لرو. پرسنلایز باندې کلیک وکړم، تاسو وګورئ په بیکګراوند باندې لومړی څیز چې دلته دی هغه بیکګراوند دی، کلرز دي، لاک سکرین دی، تیمز دي، فونټس. دا به موږ ټول سټیپ بای سټیپ په خپل ځای باندې وایو. لومړنی څیز چې دی هغه بیکګراوند دی. د دې څخه مطلب دا دی چې د بیکګراوند تصویر بدلول. بیکګراوند لپاره دلته لومړی څیز موږ پکچر لرو، تصویر لرو که نه. دلته درې څیزونه موجود دي، سالډ کلر او سلاید شو. لومړی که زه پکچر انتخاب کوم، ګوره دې کې زه 15 داسې تصویران دي چې ما اوس په خپل د کمپیوټر سکرین ته راوستي دي، هغه موجود دي. فرضاً زه په دې سکیل سنټر باندې کلیک کوم، سکیل سنټر به دلته اوس زما سکرین ته څنګه شو راغی. دې نه زه استفاده کولی شم. بیرته که زه په ډي ټي پي باندې کلیک وکړم، تاسو وګورئ دلته د ډي ټي پي تصویر راغلی چې پی وي اس موږ ورسره لرو، پاورفل ویډیو سروسز. دی خو د سکیل سنټر دی، لاندې زموږ ادرس دی. خو دلته تاسو یو کمبودي وینئ، یو مشکل وینئ. هغه مشکل دا دی د پاورفل ویډیو سروسز چې دی د دې د تصویر منظم دلته دغه لیکل سم نه دی راغلی. دا لیکل که موږ تنظیموو، لاندې موږ آپشنونه لرو، چوز ا فټ. که موږ اوس فټ باندې کلیک وکړو، پخوا دا فیل و، فیل داسې و چې د مکمل سکرین یې نیولی و. اوس وګوره دا نسبتا ډېر زیات ښه معلومیږي. یعنی هر تصویر که دلته موږ تاسې انتخابو، که زه دا تصویر انتخاب کوم، بیکګراوند ته زموږ دا تصویر راغی. اوس وګوره دا تصویر زموږ د دې بیکګراوند په دې منځ کې دی. که زه دلته راشم او دلته په فیل باندې کلیک وکړم، تاسو وګورئ د تصویر مکمل بیکګراوند زموږ څنګه که ونیوه. یعنی دلته مختلف فټس دي. سټرچ باندې زه کلیک کوم، ګوره داسې کشوي تصویر. همداسې که زه راشم ټایلز باندې کلیک وکړم، تصویر چون زموږ کوچنی تصویر دی، ریزولوشن یې کم دی، نو ځکه داسې ټایلز په ډول باندې میده میده څنګه کیږي برابریږي. نو دلته موږ خپل د خوښې تصویر انتخابو. فرضاً دا تصویر زه انتخابوم او دلته وګورئ ټایلز داسې کوچنی کوي. که زه دلته راشم فټ باندې کلیک وکړم، دا به ډېر زیات بهتر ډول باندې زما په سکرین باندې برابر شي. بل طرف ته موږ تاسې ملګرو داسې هم کولی شو، براوز ته که موږ راشو، د خپل کمپیوټر کې چې په کوم ځای کې زموږ تصویران پراته وي، فرضاً زه د نیو فولډر ته راځم، په دې تصویر باندې کلیک کوم، چوز پکچر، همدا تصویر به زما بیکګراوند ته څنګه کیږي راځي به. یعنی براوز د لارې نه زه په خپل خوښه باندې کولی شم یو تصویر خپل بیکګراوند ته راولم. بل تاسو وګورئ کله چې د تصویر ما انتخاب کړی، دې طرف ته د تور رنګ دی. دا تور رنګ د کوم ځای نه راغلی؟ دا تور رنګ د دې ځای نه راغلی، ځکه موږ دا تور رنګ دلته انتخاب کړی. که زه دا ګولډ رنګ انتخاب کوم، تاسو وګورئ دې طرف ته به اوس ګولډ رنګ څنګه کیږي راځي. دا رنګونه هم موږ د دې ځای نه انتخابولی شو. دا خو د تصویر خبره ده، د پکچر خبره ده چې موږ تاسې خپل سکرین ته یا بیکګراوند ته تصویر راوستلی شو. که زه دلته راشم سالډ کلر انتخاب کوم، سالډ کلر دا معنا لري چې زه صرف یو ساده رنګ خپل بیکګراوند ته راولم. دلته وګوره زه دا ګلابي رنګ راوستل غواړم، زما په سکرین باندې به دا ګلابي رنګ راشي. هر رنګ د دې ځای نه موږ تاسې انتخابولی شو. بل طرف ته موږ تاسې سلاید شو لرو. سلاید شو دا معنا ورکوي چې زه په خپل کمپیوټر په بیکګراوند کې ځینې 4 5 یا 3 یا 2 هر څومره تصویران چې وي هغه زه انتخابوم. یو بیکګراوند دی نه وي، یا بیکګراوند کې د یو تصویر نه وي، بلکې د وخت په تېرېدلو سره د 5 یا 4 تصویران چې ما انتخاب کړي دي، همدا تصویران به زما په بیکګراوند باندې بدلېږي را بدلېږي. د دې لپاره زه په خپل سکرین باندې یا بیکګراوند باندې یو فولډر جوړوم. هر نوم چې ستاسو خوښ وي زه سلاید شو نوم ورته ورکوم. ځینې تصویران، دا تصویر مې انتخاب کړ، دا 4 تصویران زه څنګه کوم انتخابوم او په دې سلاید شو فولډر کې مې دا واچول. صحیح ده؟ اوس زه څه کوم؟ اوس زه راځم بیرته دلته د بیکګراوند سیټینګ ته، دلته زه انتخابوم سلاید شو.
بیا راځم براوز ته او زما دغه فولډر چې په ډیسکټاپ باندې دی دا وګوره سلاید شو دا انتخابوم چوز دیس فولډر. اوس وګورئ زما بکګراوند ته به د همدغه فولډر د داخل څخه چې کوم تصویران ما دلته انتخاب کړي دي همدا تصویرات به راځي. ګوره که زه بکګراوند باندې خپل ښي کلیک وکړم او ورته وایم نیکسټ سټاپ بکګراوند موږ ته راتلونکی کوم تصویر چې دی هغه وګوره راغی. دې ته سلاید شو ویل کېږي. بیا ورته وایم نیکسټ بکګراوند راتلونکی راځي. بیا ورته وایم نیکسټ راتلونکی راځي. صحیح شوه؟ دا د دې ځای نه موږ تاسو څنګه کولی شو انتخابولی شو او راوستلی شو. چینج پکچر ایوری که زه دلته 1 منټ انتخاب کړم 1 دقیقه وروسته به دا تصویر بدلیږي او په دې سلاید شو فولډر کې چې بل تصویر دی دا تصویر به راځي. بیا 1 دقیقه وروسته به دا تصویر راځي. بیا 1 دقیقه وروسته به دا تصویر راځي. یعنې د تصویرونه په خپل سلاید شو هم دې ته ویل کېږي چې تصویر یو څخه بل ته څنګه شي بدل شي. شفل که موږ آن کو شفل څه ته ویل کېږي؟ یو تصویر چې کله بدلیږي بل تصویر راځي دغه ډیزاین او دغه سټایل ته څه ویل کېږي؟ شفل ویل کېږي. allow slideshow when battery power که دا اپشن زه آن کړم او زه د کمپیوټر زموږ استاسې په بیټرۍ کې نه وي موجود یعنې همداسې بې د بیټرۍ څخه وي نو بیا به هم سلاید شو په دې کې څنګه کوي کار به کوي. اکثره خلک دا نه خوښوي چې په بیټرۍ کې دوی سلاید شو راشي نو دا څنګه کوي آف کوي. چوز ا فټ. اوس وګورئ موږ تاسې که دلته راشو نیکسټ پکچر دا تصویر تقریبا ډیر زیات برابر نه دی نو موږ تاسې د دې لپاره څه انتخابو یو فټ انتخابو فرضاً فیل مو ورته انتخاب کړه. اوس وګوره دا تصویر یې څنګه کړه فیل یې کړه زموږ ټول بکګراوند د دې څخه څنګه شو ډک شو. نو دا ملګرو زموږ ستاسې پرسنلایز کې لومړنی درس و هغه بکګراوند و. څنګه موږ کولی شو خپل د بکګراوند تصویر تبدیل کړو. هغه کې موږ کولی شول چې یو تصویر راولو یا موږ کولی شو سالډ کلر راولو. سالډ کلر څخه مطلب یو ساده رنګ موږ په بکګراوند باندې راوستلی شو یا موږ تاسې کولی شو چې سلاید شو بکګراوند باندې څنګه کو جوړه کړو. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس امید دی چې تاسو به د دې درس څخه ډېر څه زده کړي.